د کہانی شروعات د بیمار سمګلر نه کیږي چې خپل ټول ژوند په سمګلینګ او غیر قانوني کارونو کې تیر کړی وي. هغه ته داسې بیماری لګېدلې وي چې یو څو ورځې ټایم ورسره پاتې وي. دغه یو زوی هم وي خو د هغې باوجود د ټول کارونه یې درواره په لاس وي. د خپل جایداد د خپل زوی په نوم کول غواړي. د چا مور چې د کلونو وړاندې طلاقه کړې وه او په سړکونو به لوغړې ده. د هغې د مرګ نه پس زوی یې د بدماشانو په یو ګروپ کې شامل شو چې اوس ورپسې دوی ګرځېدل. وراره یې د تره خواله راشي وي دا د هغه فایل چې په دې کې د هغه ټول معلومات پراته دي. وي هغه اوس یو غټ بدماش او د قتل په جرم کې په جیل کې دی او دومره خطرناک دی چې په جیل کې یو خپل سلطنت جوړ کړی دی. تر ورته وایي وي هغه زر تر زر د جیل روباسه چې دا هر څه د هغه په نوم کړم. خو درواره یې په ذهن کې بل سره باندې هغه د جیل عملي له رشوت ورکړي او د شپې شپې په وهلو مړ کړي او بیا د هغه په شان یو بل قیدي په جیل کې را داخل شي چې په مخ یې بالکل هم د هغه په شان خاپي. کله چې په آخري ځل وکیل د سره ملاقات کوي نو د هغه په هم شک پیدا نه شي او په دې سره د په ټول دنیا کې د پلار د مال واحد وارث جوړ شي. دې چې کله د جیل نه راخلاص کړي شي نو په کشته کې روان چې ورواره یې کسانو له حکم ورکړي وي مړی کې. خو کسانو ته دا پته نه وه چې دی د هغه نم زیات لیونی دی. دې کسانو سره په جګړه کې لګي چې په دې کې ډزې شي او د یو بلې کشتۍ کسان راشي چې دې هلک نوم ایاو وي چې د سپیشل فورسز نه فارغ شوی وي. د ریټایرمنټ نه بعد د به د خپل ژوند تېرولو دپاره په سمندر کې کبان نیول او هغه به یې خرڅول او په میاشتو به د کوره غیب. خو کله چې دی اووه میاشتې پس کور ته لاړ شي نو ښځه ورله چا په نشو راړولي. د یو وړه لور هم وه چې د هغې د وجې ښځې یې خودکشي وکړه ولې چې د خیال د نه ساتلو د وجې هغه د ګاډي د حادثې ښکار شوې وه. د منشیاتو والا خلاف ریپورټ ولیکي. هغوی دومره طاقتور وو چې پولیس یې هم څه نشو کولی. یو ایماندار پولیس والا دلې د انصاف ورکولو فیصله وکړي او د خبریال په طور باندې د هغه د زوی په جیل کې داخل کړي چې د به د هغې ځای نه په د نظر ساتو او یو خبر به یې پولیس له ورکو. د پلار په چې څومره بیماري سیوا کېده هغومره به ورته زوی رایادېده ورسره به د دوی منصوبه کامیابېده. پولیس والا سره د ملاقات کولو نه پس د پلار په حویلې کې داخل شي. چېرته چې پلار د پولیس مشر ته وایي وي زما په زوی خاص خیال کوه چې په دې کې زوی راننوځي او د مخې سرې د یو کس د لاسه سیګار راخکي او بیا د هغې موبایل نه رنګ میلو کړي په کوم چې د مرګ اډر ورکړی شوی و. دا نمبر په اصل کې د تره د زوی و. هغه دومره هوښیار چې موبایل یې د بل کس په کوټ کې اچولی و چې د رنګ په ورکولو سره هغه غریب په خپله حیران شي چې دا موبایل د چا چې د نقلي مالک زوی ورته وایي وي ته لکه ما وجني او راګیر یې کړي په وهلو په وینې روانې کړي او په اخره کې هم د هغه په تمانچې مړ کړي. د ډز د اواز د وجې د پلار ورته ډبره نه پام شي او زوی راوغواړي. 40 کاله پس زوی او پلار یو بل ته مخامخ شي خو د مینې محبت په ځای باندې زوی ورته اکشنونه کوي او پلار پې شکونه چې د وینو پاکولو په بهانه باندې پلار یې د هغه وینه ټسټ دپاره ولیکي چې واقعي دا زما زوی دی مو که نه. د زوی د راتلو په خوشحالۍ کې پلار یې پارټي را جوړه کړي او په هغه ماښام باندې د ټسټ رپورټ هم راشي چې د پولیسانو د ګوتو د وهلو د وجې په هغې کې د ده زوی کړي. پلار یې د ټولو میلمنو ته وړاندې اعلان وکړي زه د ستاسو ټولو په مخ کې خپل ټول مال د ده په نوم کوم او ده ته خپل د ټولو قیمتي لاکټ ور په غاړه کړي. د طاقتور ثابتولو دپاره د روټۍ په وخت کې پولیس والا یې پلار ته وایي وي ستا مال بلی وړی دی او تر اوسه پورې د هغې پیسې نه دي واپس کړې چې پلار یې دغه کار وراره ته حواله کړي. خو په منځ کې یې زوی راشي زه د څه لپاره یم دا څه کدو دی چې پلار ورته د چپ کېدو دپاره ووایي. په سبا باندې دې سره د کسانو د هغه ځای ته ورشي خو په حیرانتیا سره دغه کسان ورته څه هم ونه وایي او دوی سیده د هغه مخې ته کښېني. وي دا مال چې ته وړی دی نو پیسې به یې کله راکړې او په خپه باندې بله د میزه ټول سامان وغورځوي چې بالا یې ورپسې په غوسه کې تمانچه روباسي چې دې یې واخلي او یو څو خطا ډزې پې وکړي او بیا وله کسان هم ویروي. هغه ورله په سترګو کې پوډر واچوي او منډه کړي چې دې ورپسې ډرم ورخطا کړي خو د غورځېدو په ځای باندې ځوړند شي. دې ورته تمانچه ونیسي چې هغه ورته په مینتونو شي وي چې څه وې او څنګه وې هغه شان به کومه چې په دې کې پولیس راشي او د ټول کسانو وجني. زوی لاس نیولي او سره د 2 بیګو پیسو د پلار خواله راولي. وي خلک کار داسې کوي دا دې څه ټټو ساتلی دی چې په هغې د تره زوی له قار ورشي او ده ته تمانچه ونیسي ولې چې کم کسان چې ده سره تللي وو هغه د ده خاص کسان او دې یې پې وجه خو هغه پولیس مړه کړی. پلار یې د زوی تعریفونه کوي وي چې څنګه زه یم هغه شان مې زوی هم دی. وي رانږدې شه زویه تا خو زما ټول کارونه سم کړل. پلار یې زوی خپلو ټولو ملګرو سره میلو کړ بیا ورته خپل د افیمو پټي او کارخانې وروښایي. دې هلته په مستۍ کې یو څیز او هره لار یاد وساتي چې په سبا باندې پولیس سره د ملاقات په وخت کې هغه ورته وایي وي ستا نقلي پلار او زموږ ټارګېټ ورته واره په کمزوري کېدو دی او زموږ د معلوماتو مطابق هغه خپلې ټولې پیسې خفیې ایښودې دي. تا له زر تر زره د هغې پته معلومول پکار دي چې دې ورته وایي وي زه څوک یم چې هغه ورته ووایي وي یو ډرامه جوړه کا جنګ شروع کا د وجې به ستا د نقلي پلار او زموږ د مشر یارانه په دښمنۍ کې بدله شي. هغه د دې دا خبر ومني او د شپې په وخت کې د پولیس مشر روټۍ له راوغواړي. هغه خوشحاله ناست دي چې دې ورته وایي زموږ په مال کې تا ته 40% حصه میلاویږي دننه پس نه به تا ته په هغې کې 10% میلاویږي او وي که چت پت وکړل نو دا ویډیو بدله په میډیا باندې ورکړمه. هغه په دې دومره غوسه ورشي چې دې ګرفتار کړي او
او تانې ته راولي. خو دا خبره چې کله بالای ته ورسي نو هغه په تانه د پټرول بمونه ورول شروع کی. بل خو پلار د پولیس مشر ته د زوی د خلاصولو د پارینګو کی چې هغه ورته وایي زوی خو د خپې راغشتي دی او په سر یې تړلې دي. ټوله تانه راله تباه برباد کړه. لرې نه ده چې فوجیان بم راورسي. د دې پورې دو سره په پلار یې ټوخي ولګي او په لاره کې د پولیس مشر ډرایور ته د ګاډي تیزولو دپاره ووایي چې د بم په دماکې سره سړک مات شي او ګاډي په کنده کې پروزي. هغه په زخمي حالت کې موبایل را واخلي خو هغه مات شوي چغې ووهي خو څه هم ونه شي چې په دې کې ورپسې احتیاري نه څوک را روان شي. بل خوا د پولیس ملګري د پسې جیل ته راشي او راخلاص یې کړي او د مخې سره یې ورکړه خپل لاکټ او تمانچه ورکړي. وی پلار دې غواړي. کور ته په راتلو سره پلار د ژوند اخري ساګانې اخلي لګیایي او په ډېره سخته کې زوی ته وایي د هغه پیسو پته او کوډ یې ستا په لاکټ کې دي. هغه د څه پته وه چې د هغه مرګ دومره اسان نه دی. زوی ورته رانږدې شي او پلار ته وایي زه ستا زوی نه یم. ستا زوی خو په جیل کې کله مړ شوی دی او ما د ځان نه ستا زوی دې دپاره جوړ کړی دی چې ستا نه زه بدله واخلم د هغوی دپاره څوک چې ستاسو منشیاتو د زندګو نه خلاص کړی. زه به ستا ټول مال او دولت سره د ستا او د کسانو دی نیس نابود کړم. پلار یې لاس ور وړاندې کړي او لاکټ ترې راکړي خو مرګ یې هېڅ ته هم پرېږدي. په بهر د وتو باندې وکیل له ده په انتظار یي چې هغه د ټولو وړاندې اعلان وکړي ستاسو د مشر د وصیت مطابق دی به صدر جوړیږي او د هغه ټول جایداد به ده ته میلاویږي او ورواره به نایب صدر جوړیږي او باقي هر څه به زاړه په زاړه ښکته ولاړ د ورواره یې مازغه خراب شي او وکیل په سترګو ولي او ګولۍ ترې په سر وباسي. دا هر څه ما دې دپاره وکړل. دا خدمتونه ما د دې ورځ دپاره کول چې ورځ به دا هر څه زوی ته پاتې کیږي. ستا نه خو به زه نن دا ملک بېغمه کومه څوک ترې رانه هم نشي بچ کولی او ډزې پې شروع کړي. دې ته بره منډه کړي او د هغه کسان ورپسې وروخیجي چې په دې کې د پولیس ملګري هم په موقع راورسي او دواړه په شریکه د هغوی مقابله شروع کړي. خو د بدقسمتۍ د هغه کسان دومره ډېر وي چې ګولۍ ورسره ختمې شي چې په دې کې لیونې بالا یې راورسي او په دننه کېدو سره ګرنیټونه راولي او د هغوی لاسونو ته کلاشینکوفه خو د هغوی کسان پې بیا هم زوروري چې دې ورپسې ګرنیټونه ورخطا کړي او بار ته تېښته وکړي. خو د تره زوی یې پرېږدي نه او په خپې وولي. وی پلار به درپسې خفه وي تا ورلم لیکمه څوک ترې رانه هم نشي خلاصولی چې په دې کې په تیزۍ سره یو ګاډی راشي او دې وچقوي چې هغه د پولیس والو هغه ورله په ګاډي نور هم زورونه ورکوي خو د هغې باوجود دې پې ډزې کوي چې هغه د ګاډي نه کوشي او د شاته نه یو غټ بوت ګاډي هم تباه کړي او ورسره دی هم. د دې نه پس د وعدې مطابق دې هغه لاکټ هغې ایماندار پولیس والا ته حواله کړي. وی زما کار مکمل شو چې په دې کې ناڅاپه بالا یې ورله په سر تمانچه کېږدي او پولیس په خندا شي. آیا دا هر څه د یوې لوی منصوبې حصه وه یا دا هر څه پې دې پولیس والا د خپل مفادو دپاره وکړل او یا یې دې د قانون مطابق ګرفتار کړو؟ د دې ټولو خبرو جواب به موږ ته په پارت 2 کې ملاویږي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یوه نوې ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.